سلام دوستانو، راځئ چې نن پکوړې پخې کړو. د دې پکوړو لپاره لازم مواد 2 کچالو، تازه ګشنیز، د 1 قاشق په اندازه باندې د وچې وږې پوډر، مالګه، 3 رقمه سره مرچ، وچه دڼیا، 1 ګیلاس نخود اوړه، نیم ګیلاس د وریځو اوړه، 2 قاشقو په اندازه باندې هم ساده اوړه، 1 قاشقه د جارو نشسته، نیمه قاشقه بیکینګ سوډا، 1 قاشقه بیکینګ پوډر، 1 ګیلاس اوبه. مواد ټول سره ګډ کړئ. مساله داسې جوړه کړئ چې اندازه یې برابره وي، نه ډیره نری او نه ډیره سخته. کچالو به ښه نازکه میده کړئ. اول به غوړي ښه ګرم کړئ، بیا به پکوړې ور اضافه کړئ او په متوسطه حرارت باندې پخې کړئ. دا هم ښه کرسپي او خوندورې پکوړې تیارې سوې. که مو ویډیو خوښه سوې وي لایک یې کړئ او له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ. او که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.